بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الرحمن مهربان یم. د پروژې د مدیریت یا پروجیکټ منیجمنت نهم درس. د دې درس عنوان مو د پروژې د یووالي مدیریت یا پروجیکټ انټیګریشن منیجمنت ده. په تیرو اتو درسونو کې موږ د پروژې د مدیریت په حق باندې یو څه لومړني معلومات ترلاسه کړه. د پروژې تعریف، د پروژې تقسیم بندي، د پروژې اهداف، د پروژې لایف سایکل، د پروژې پروسې، د پروژې د مدیر وظایف، د پروژې په کامیابی او په ځینې نورو مسایلو باندې غږېدلي وو. او په اول درس کې مو دا واضح کړې وه چې د پروژې په مدیریت کې بیا هم 10 مدیریتونه شامل دي چې هغه عبارت دي له انټیګریشن منیجمنت، سکوپ منیجمنت، ټایم، کاست، کوالټي، هیومن ریسورس، کمیونیکیشن، ریسک، پریکیورمنت او سټیک هولډر منیجمنت. چې لومړنی مدیریت یا لومړنی په دغه 10 نالج ایریا کې لومړنی مدیریت چې هغه د پروجیکټ انټیګریشن یا د پروژې د یووالي مدیریت ده. د پروژې د یووالي یا یکپارچګۍ مدیریت. د پروژې د یووالي مدیریت د هغو پروسو مجموعه ده چې موږ ته اطمینان راکوي چې د پروژې د ټولو مختلفو عناصرو ترمنځ په سمه توګه همغږي رامنځته شوې ده. کله چې یوه پروژه پیلوو پوهیږو چې ټولې مرحلې او پروسې او ټول کارونه د یو نهایي هدف د لاسته راوړلو لپاره په کار اچول کیږي. د منابعو د تخصیص، ارتباطاتو، رسک اخیستلو، سکیجولینګ او نورو په اړه زموږ انتخاب باید عملا یو بل پوره او تقویه کړي. یعنی کله هم چې د پروژې د مختلفو پروسو او د مختلفو کارونو په خاطر باندې پلانینګ کوو، برنامه ریزي کوو، باید په داسې شکل باندې وکړو چې یو بل تقویه کړي او یو له بل سره یوځای شي او د پروژې د اهدافو د ښه لاسته راوړلو لپاره عملا کار وکړي. د پروژې د یووالي په مدیریت کې هم همغه فعالیتونه شامل دي چې د دغو پروسو او فعالیتونو د تعریف، پیژندلو، ترکیب او هماهنګ کولو لپاره ضرورت دی. د پروژې د یووالي د مدیریت پروسې. د پروژې د یووالي په مدیریت کې انټیګریشن منیجمنت کې دغه لاندې پروسې شاملې دي: ډیولپ پروجیکټ چارټر، ډیولپ پروجیکټ منیجمنت پلان، ډایرکټ اینڈ منیج پروجیکټ ورک، manage project knowledge, monitor and control project work, perform integrated change control, close project or phase. دغه پروسې د پروژې د یووالي په مدیریت کې شامل دي. البته یو خبره باید ذکر کړم چې دغه ټولې پروسې په تفصیل سره موږ په دغه 8 دقیقو یا 9 دقیقو ویډیو کې نشو تشریح کولای. نو ضرور ده که څوک غواړي په دې هکله باندې زیات معلومات حاصل کړي، د پروژې د مدیریت مختلف کتابونه دي، په امباک دی او نور ځینې کتابونه شته دي چې په هغې کې کولی شي په تفصیلي ډول باندې ځان ورباندې پوه کړي او استفاده ترېنه وکړي. د پروژې منشور یا پروجیکټ چارټر. د پروژې منشور یو سند دی چې د پروژې د پیلونکو یا مالي حمایت کوونکو چې سپانسر ورته وایي د هغوی لخوا نه صادریږي او په رسمي ډول د پروژې د پروژې موجودیت تاییدوي او د پروژې مدیر ته دا صلاحیت ورکوي چې د فعالیتونو د اجرا لپاره له منابعو څخه استفاده وکړي، هغه که بشري منابع دي، که مالي منابع دي او یا نور. مهمه خبره دا ده او دا لازمي ده چې د پروژې منشور په دقت او ټولو جزئیاتو سره ولیکل شي ترڅو د پروژې د اجرا په وخت کې دوهم ځلې کتنې او اصلاح ته ضرورت پاتې نشي. د پروژې ټول لومړیتوبونه باید په منشور کې ذکر شي. د پروژې په منشور کې څه شی ذکر کیږي؟ د پروژې په منشور کې د پروژې مقصد، د پروژې د اندازه کېدو وړ اهداف او د هغې د کامیابۍ معیارونه، د لوړې سویې غوښتنې یا های لیول ریکوایرمنټس، په لوړه سویه د پروژې شرح یا تشریح، سرحدونه یا کنسترینس او مهم نتایج، د پروژې ریسکونه، د مهمو پیښو مهالویش یا مایلسټونز سکیجول، له مخکې نه تایید شوې مالي سرچینې، د کلیدي ځینفعانو لیست یا کی سټیک هولډرز لیست، د پروژې د قبلېدلو شرایط لکه
څه شی د پروژې کامیابي تعینوي، څوک به فیصله کوي چې پروژه کامیابه ده او څوک به پروژه امضا کوي. دا ذکر کیږي د پروژې په منشور کې. او بل د پروژې د لغوه کولو معیارونه په کوم وخت کې پروژه لغوه کیدلی شي. او بل د مقرر شوی پروجیکټ منیجر نوم، د هغه مسؤلیت او صلاحیتونه او د مالی ملاتړ کوونکو یا نورو هغو اشخاصو نوم او صلاحیت چې د منشور د صادرولو حق لري. دغه ټول کارونه چې په د کوم شیان چې په منشور کې ذکر کیږي د دې یوازینی هدف هم د پروژې د زیدخل کسانو یا زینفانو ترمنځ د عامه پوهاوي تضمینول دي چې یو له بل سره له اول نه په خبره باندې پوه اوسیږي چې د پروژې هدف څه شی ده او د کامیابی شرایط څه شی دي او څوک په دغه پروژه کې شامل دي. دغه د پروژې د منشور هدف ده. د پروژې د منشور بیلګه زه به له تاسو سره د پروژې د منشور یوه نمونه شریکه کړم. البته دا ساختماني پروژه نه ده، یوه کتابخانه ده، یعنی لایبرري جوړیږي، د هغې په خاطر باندې یو منشور لیکل شوی ده. پروجیکټ چارټر، پروجیکټ نیم فارمسي ډپارټمنټ لایبرري، د فارمسي ډپارټمنټ کتابخانه. تاریخ دلته ذکر کیږي او پروجیکټ لیډر ذکر کیږي، سپانسر ذکر کیږي، فنکشنل منیجر ذکر کیږي پکې، ایگزیکیوټیو سمری د پروژې په هکله باندې یو لنډ توضیحات دلته ذکر شوي دي چې دا پروژه څه شی ده، یعنی د څه شي پروژه ده. او پروجیکټ سکوپ ده، دلته ګورو مثلا لیکلي دي چې په پروژې کې څه شامل دي. ډیټرماین بجټ فار لایبرري، د کتابخانې لپاره بودیجه ده. ډیټرماین لوکیشن، موقعیت ده. ریموول اف ایگزیسټنګ فرنیچر اینډ اکوایپمنټ، موجوده کوم فرنیچر چې شته ده د هغې لرې کول دي. او همداسې نور. پروجیکټ انکلوډز، په پروژې کې څه شی شامل دي. determine initial number of book and book titles, procure new book titles. همداسې نور. پروجیکټ ایکسکلوډ، په پروژې کې څه شی شامل نه دي، یعنی د پروژې نه بهر دي. کریټ الکترونیک اور ای بک لایبرري، یعنی الکترونیکی یا انټرنیټي کتابخانه جوړول په دې پروژه کې شامل نه دي. او داسې نور. کی پرفارمنس انډیکیټورز پکې دي او ډیپنډنسیز، ریسک، اسامپشنز اینڈ کنسټرینټ، په دې کې مثلا ریسکونه، فرضیې او محدودیتونه پکې لیکل شوي دي. مثلا رسک دلته ګورئ تاسو، سټاف مې پریفر ای بکس، یعنی سټاف کېدای شي الکترونیکی هغه ته ترجیح ورکړي کتابخانې ته. اسامپشن دي پکې او کنسټرینټ دي. مثلا دلته لیکلي دي چې پروجیکټ بجټ $1500 د پروژې بودیجه ده. لایبرري must be completed prior to next cycle of Gallup survey، یعنی پروژه باید له څه وخت نه مخکې تکمیل شي، دا یې پکې ذکر کړي دي. او پروجیکټ ټیم ارګنایزیشن چې د پروژې هغه ارګنایزیشن او هغه اداره پکې ذکر کړې ده. وایس پریزیډنټ او نور مسؤل کسان، پروجیکټ لیډر، فنکشنل منیجر، پروجیکټ ټیم ممبر او پروجیکټ ټیم ممبر، دا کسان پکې ذکر کړي دي. سټیک هولډر، اول فارمسي امپلایز دا پکې شامل دي. همدارنګه اپروول لاګ، څوک دغه پروژه قبولوي یا د چا امضا باید ورباندې وي که نه. دغه کسان دلته نومونه ذکر کړي دي. د وظیفې دي، وایس پریزیډنټ دی، ډایرکټر اف فارمسي دی، منیجر اف کارپوریټ کنټراکټس ده، او تاریخونه ذکر شوي دي. نو دا د پروژې د چارتر یوه نمونه وه. د هرې ساختماني پروژې په خاطر باندې هم همداسې یو چارتر لیکل کیږي او د چارتر هدف هم همدا ده چې پروژه له اول نه واضح وي او ټول سټیک هولډر ورباندې پوه اوسیږي. له توجه څخه مو ډېره زیاته مننه. هیله ده چې ویډیو در سره شریکه کړئ.